السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ګرانو مینوالو زم بلال حمزه او تاسو ګورئ جرار ټیکنیکل چینل کتونکو موږ ته ډیر زیات کمنټس میسج داس راتل چې موږ به بیان څنګه صفا کوو یعنی موږ ته یو بیان راولېږلی شي آډیو بیان وي خطبه وي په هغې کې شور وي یا تلاوت وي په هغې کې شور وي یا نعت وي په هغې کې شور وي د پکي شور وي پکې یا داسې نور شور وي او یا اواز په مزه وي هغه به موږ څنګه صفا کوو نو مینوالو که تاسو ته لږ شانتې اواز پلی کوم که دغه رنګې اواز تاسو جوړول غواړئ نو بالکل زموږ ویډیو تر اخره پورې ګورئ او که نه تاسو د دغه اواز جوړولو چل درځي نو بالکل ویډیو سکیپ کې نو د لږ شان د مینه بعد راځو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته عزتمندو کتونکو زم بلال حمزه او تاسو ګورئ جرار ټیکنیکل چینل کتونکو په دې ویډیو کې به ان شاء الله موږ په دې باندې خبره کوو چې موږ خپل اواز څنګه صفا کوو او یا خپل داسې بل ریکارډینګ چې هغه کې شور وي هغه به څنګه لړ کوو تاسو زموږ چینل تر اوسه پورې نوی سبسکرایب کړئ نو په دغه سور نشان باندې کلیک کړئ زموږ جرار ټیکنیکل چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په بل نشان باندې هم کلیک کړئ چې تاسو ته زموږ ویډیو د ټولو نه اول ملو شي ښه ګرانو کتونکو تاسو به لاړ شئ پلی سټور ته پلی سټور کې به سرچ کې لیکسز آډیو ایډیټر ډېر زبردست اپلیکیشن دی خو چې چاله لږه طریقه ورځي ټیک شو ما تیر ځل هم په دې ویډیو جوړه کړې وه اړومبنی نمبر ویډیو ولو کوم چې موږ د سټوډیو رنګ اواز جوړولو په موبایل باندې تاسو به زده کړه ترې ډېره کړي او بالکل زده کړه ترې ډېر مینوالو کړم دا دې وجې چې ما ته آډیو بیا رالیږلي دي او ماشاءالله ډېر زبردست آډیو بیا جوړ کړو ما ته بیا راولېږلو نو مینوالو تاسو به لیکسز آډیو ایډیټر د پلی سټور نه بالکل فری ډاونلوډ کړئ دې ما ته دا آپشن ناکو چې ته سکرین ریکارډینګ ستا شروع دی نو ته آډیو ریکارډینګ نشي کولی خو ما آلریډي ریکارډینګ کړی دی په دې سافټویر کې پروت دی اوس مینوالو راځئ شروع کوو چې څنګه به اواز صفا کوو دې کې شور کم دی او دې کې اواز کم دی مینوال د دې سر نه واله تر د دې ځایه پورې دا سره پټه ته اوس ښکاري دا زیات دومره شور دی خو دا دومره شور په دې خوا آډیو کې هم دننه شته دی ټیک شو خو ولې نه ښکاري چې دلته کې ورسره وایس دی دلته ورسره اواز دی نو د دې د وجې نه د دې ځای پورې شور دی دا مخامخ ښکاري چې دا کله ختم شي نو موږ ته به پته ولګي چې دې ځای نه هم ختم شو دې سر کې هم شته دی لږ شانتې او دا لږ شانتې ما ځکه دې وجې پرېښې چې تاسو مخامخ ښکاري چې شور دا د پکې شور دی یا نور شور دی یا د موبایل خپل مایک کې فرق دی او شور دی نو مینوالو ټایم باندې ځای کو په دې دریو ټاګو ته به ته لاړ شئ تاسو به دې کې افیکټس باندې کلیک کړئ افیکټس کلیک کېدو نه بعد به تاسو نایس ریډکشن ته لاړ شئ دې اپشن ته وګورئ تاسو ته ښکاري په دې به تاسو کلیک کړئ دې خوا تاسو دې والیم ته وګورئ لومبي نمبر چې کوم والیم دی که دا تاسو شور سیوئ په آډیو کې لکه دې کې ما سره لږ دی که سیوئ تاسو دا والیم زیاتولی او کمولی شئ ما فی الحال په -25 -30 باندې پرېښی دی او بیا اینه بعد تاسو دا پلی کولی شئ او که نه صحیح وي اواز پلی کړئ چک کړئ اواز که صحیح نی بیا تاسو په دې باندې اپلای کړئ ټیک شو اپلای کې چې دا اواز صحیح دی بس بالکل اپلای کې اوس ورته ګورئ چې آیا ختمي که نه دې خو ګورئ مینوالو هغه شور د دې نه څنګه طریقې سره ختم شو اوس پوره ختم نه شو دوباره انډو دوباره یې راولئ او دې خوا همدې نایس ریډکشن ته لاړ شئ دا به لږ شان د سیوا کو صحیح شو لږ شان نه ښه ډېر مې سیوا کو ورپسې دا ریډ دا والیم به هم لږ سیوا کې او اپلای باندې مې کلیک کو اوس هم که ختم نشو نو تاسو لاندې نور والیم هم سیوا کولی شئ دې خو ګورئ ختم شو خو زموږ اواز یې هم ډېر په مزه کو دا هم صحیح نه شو مینوالو ما ته کوم پرابلم راځي تاسو مخامخ کاري تاسو هم د هغې په باره کې بیا کوېسچن نه کوئ چې دا ډېر کم شو دا ریډ به لږ غوندې کم او دا به هم سیوا کمه تقریبا 19-20 ته مې ورسولو اپلای باندې مې کلیک کو دا سیټینګ تاسو ته مخامخ کاري تاسو والیم په دې ځای ودروئ نو انشاءالله اواز به ډېر زبردست جوړېږي اوس بالکل ختم شو اوس په دې لږ ځای کې دا لږ شانتې هسې موبایل ډکېدلی نو هغه شور راغلی د دې ختمېدو لپاره به تاسو په دې بره پن باندې کلیک کړئ دا به دې خوا راولئ ټیک شو که ټول ختمول غواړئ خو صحیح د دې پورې راولئ خو نه موږ لږ ورته ختمول غواړو دا لږ دې پکې وي هسې اواز دی وي اوس به تاسو راشه ستا په دې باندې به کلیک کړئ او په دې باندې چې تاسو کلیک کړئ که نه نو دې ځای کې تاسو ته څه راغله دې خو ګورئ دا آډیو بالکل دې ځای کې اواز بند کو دا آپشن پکې تاسو هم نوې غونتې راغو نوې غونتې نه زوړ دی خو بیا هم تاسو ته شو کومه دې خو ته ګورئ په دې ځای باندې سر ته کلیک دی او بیا به دې کې ما کلیک کومه په سایلنس په دې خو نه کلیک کړي خیر
موږ به راځو خپل آپشن طرف ته. دې ته وګورئ په دې مې کلیک کو. اوس دی وایي چې تاسو د څونه نه څونه منټه سلیکټ کوئ چې په هغې کې موږ ستاسو نایس کوم ختم کړو. نو بس دا لږ شان ډېر دی، دا به دې خوا راولي لږ شان دی ختم کړو. خو دا خبره مسله نه لري، دا تاسو کټ کولی هم شئ. ته ګوره په کټ باندې چې کله کلیک کړې نو هغه ځای ته کټ شو، ومولیدو. ډېره اسانه طریقه وه. خو اوس راځو بسر طرف ته، افیکټس طرف ته. افیکټس کې به دویم نمبر تاسو څو لګوئ، دویم نمبر به تاسو لګوئ ایکو. دی ایکو سیټینګ ته وګورئ که تاسو بیان تیاروئ یا تلاوت تیاروئ یا خپل اواز تیاروئ نو بالکل په دې ځای ایکو بودروئ. یو 4% دی، بل دی 222 MS دی او بل دی 13%. صحیح شو. بیا به تاسو په پلی باندې کلیک کړئ. که سیوا کول غواړئ نو بالکل تاسو سیوا کولی شئ. اوس به دوباره کلیک کو په افیکټس باندې. افیکټس نه بعد به لاړ شو کمپریسر ته. صحیح شو. کمپریسر ما برابر کړی دی. دې خوا والی مو ته تاسو ګورئ، دلته دی -38 دلته دی 1.0/1 او دې انسو تم تاسو ګورئ او ورپسې +7 BB دی. دا مې اپلای کو. دا به اواز موږ له لږ اونتی اوچت کړي. دا کمپریسر چې دی دا اواز اوچتوي. اوس به راشو د ایکویلایزر ته. ایکویلایزر صحیح شو. ایکویلایزر ته تاسو سیټینګ ته وګورئ. دا تاسو مختلف اواز سمول شئ، ځان ته اپلای کولی هم شئ. ټیک ده. خو زه یې بند کړم فلحال. نو په اپلای باندې مې کلیک کو. کتونکو په دې کې تاسو ته ګورئ اواز تیز هم شو، هغه شور دی نه، اوس هم کم دی. که دا ته تاسو کټ کول غواړئ د پروس راولئ او ستاسو اواز بالکل زبردست طریقې سره تیار شو او دې کې تاسو بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مینوالو که اواز کې تاسو شور ښکاري نو زما موبایل اواز چې کوم باروبای سپیکر نو بیا مایک ریکارډ کوي نو پای کې ډېر دا شور شره راځي. تاسو چې کوم په اول کې ما ریکارډینګ پلی کوم دغه رنګي اواز به تاسو ریکارډ کوئ. نو مینوالو تاسو په دې کې بیا سیو کې. نو سیو کې دې کې یو آپشن راځي WAV فارمیټ. MP3 باندې کلیک کې بیا وي تاسو پیسې جمع کړئ نو تاسو به اله MP3 فایل باندې سیو کولی شئ. نو دا خو موږ ته یو غټه مسله ده. څنګه ته وګورئ په MP3 باندې ما کلیک کو سیو وخمه نو دې ځای کې موږ ته وایي چې دا تاسو واخلئ نو اله به تاسو په دې فارمیټ کې سیو کولی شئ. ټیک ده. خو ما کینسل کو، زه په سیو باندې کلیک کوم او هغه آپشن ته به لاړ شم WAV ته. نو انشاءالله پر روان ویډیو کې به موږ ته دغه آپشن هم ختمو WAV چې موږ به په MP3 کې اواز څنګه ریکارډ کوو یا موږ ته WAV فایل موجود دی هغه به موږ MP3 ته اړو څنګه. نو را روان ویډیو پورې مال اجازه راکړئ. خو مینوالو کمنټس ضرور کړئ او ویډیو ضرور لایک کړئ ځکه چې زما ویډیو 100 کسان وګوري او ټول په 5 لایک راشي. نو مینوالو خیر د اول نه تاسو لایک کوئ، دوباره ویډیو وروسته ګورئ. ټیک ده. که ویډیو بیا ډاونلوډ کوئ او کار څه کوئ. که تاسو ویډیو ډاونلوډ کړئ هم خو تاسو لاړ شئ زموږ چینل ته او لایک بټن باندې کلیک کړئ او کمنټس ولیکئ چې څه ستاسو په زړه باندې وي. نو والسلام.